تازه خبر په ایران کې څنګه د طالبانو تازه سفیر معرفي کیږي د سفیر د معرفي کېدو په اړه ایرانی چارواکو او طالبانو تازه څه ویلي دي جزئیات سره په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ لیدونکو السلام علیکم ایران د افغانستان سفارت د طالبانو ډیپلوماتانو ته سپاري یوې معتبرې سرچینې بي بي سي فارسي ته ویلي دي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان سفارت د طالبانو ډیپلوماتانو ته سپاري خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو ډیپلومات د ماموریت پای ته رسیدل او بل ډیپلومات ته د سفارت د چار سمبالک چارو سپارل د دغه سفارت د حقوقي وضعیت د بدلون په معنا نه دي په دې سره به تهران د سیمې د هیوادونو یو له هغو لومړیو هیوادونو وي چې د طالبانو ورپېژندل شوی ډیپلوماتیک ماموریت رسما ومني په تهران کې د افغانستان د سفارت یوې سرچینې د نوم نه اخیستلو په شرط بي بي سي ته وویل د دوشنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزارت چارسمبالی رسول موسوي د افغانستان د مخکینی دولت د سفارت سرپرست ډیپلومات عبدالقیوم سلیمانی بهرنیو چارو وزارت ته غوښتي وو او رسما خبر کړی وو چې د ایران اسلامي جمهوریت د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له لوري ورپېژندل شوی سرپرست منلی دی او تاسو باید د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د معرفي پر بنسټ د سفارت چارې فضل احمد حقانی ته وسپارئ د دې سرچینې په وینا راتلونکې اونۍ د کب په 8مه د سفارت د چارو سپارل کېدو لپاره نیټه ټاکل شوې ده طالبانو په مشهد کې هم د افغانستان د قونسلګرۍ لپاره عمومي قونسل معرفي کړی دی د افغانستان د مخکینی دولت عمومي قونسل واک ته د طالبانو د بیا رسیدو سره له خپلې دندې لاس په سر شوی دی بي بي سي یو مکتوب ترلاسه کړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي په تهران کې د سفارت لپاره فضل احمد حقانی پکې د سرپرست په توګه معرفي کړی دی د دغه مکتوب پر بنسټ طالبانو د سفارت د ښوونې او روزنې او سوداګرۍ لپاره هم ډیپلوماتان معرفي کړي دي په ورته وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنانی د افغانستان د سفارت داخلي بدلونونو په تړاو د خبريالانو پوښتنې ته په جواب کې ویل تهران ټینګار لري چې د افغانستان له سرپرست حکومت سره د چلند د څرنګوالي په اړه د اسلامي جمهوریت په دریځ کې هیڅ کوم تغییر او بدلون نه دی راغلی طالبانو په ایران کې د افغانستان استازوالیو ته نور ټیټپوړي ډیپلوماتان هم معرفي کړي دي تر اوسه هیڅ کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی ایران هم کابل کې د خپل استازوالۍ لپاره سرپرست پلاوی ټاکلی دی وړاندې بي بي سي ته سرچینو ویلي وو چې په ایران کې د افغانستان سفارت ته 3 طالب استازي ورغلي او د ایران حکومت یې ماموریت هم منلی دی لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ تر بیا خو وخت